السلام علیکم زما ګرانو لیدونکو راغلی ما ثوابیا ته او په ثوابیا کې بیا کوټې کلي ته راغلی دې خاورې ډېر نوموړي خلک زیږولي دي دلته یو ملګری شاعر ناست دی ذکر راغی د صحبت د مرغوز بیا ورسره د نورو هنرمندانو ذکر هم وشو ثوابیا خاوره د ادب په لحاظ هم ډېره ښه ده او دلته تاسو ته پته ده چې پخوا راسي ډېر نومیالي خلک په ادبي میدان کې راوتي دي تللي دي او د خوږې غاړې یو شاعر چې خپل نوم یې عبدالعزیز خان دی خو په خالد یوسفزي یادېږي زموږ د تعلق او تړون د ډېر وخت نه خو اوس د دې د راتګ سره خدای پاک پکې لږ نور خوږوالی او بیا په دې کې د ډاکټر شیرین صاحب هغه شیریني او د ډاکټر رحمان صاحب هم شامل شو نور هم خوږوالی راغی خالد صاحب څنګه یې تاسو طبیعتونه مزاجونه الحمدلله اول خو زموږ دعا ده چې ابای ناجوړه ده تاسو راغلي یې سعودي عرب نه نو موږ هم دعاګانې کوو دې کتونکو اورېدونکو ته هم خاص ډیره مننه د بیبي لپاره دعاګانې وکړئ ځکه تاسو هغې ډېر پریشانه کړي یې ډیر زیات الله دې دعا دغه دروازه نه بندوي امين خالد صاحب لږ د قاعدې مطابق خپل نو خو چې تعارف تاسو څنګه پیژنئ. چې وایي زما خپل نوم عبدالعزیز دی ښه جي. او خالد تخلص لرم شاعر د ادب نوم او لکه تخلص مې خالد دی ښه خو زیات مشهور هم په دې باندې خالد او باندې جي. ښه جي نو تعلق مو د کوټې سره دی تعلق مې د کوټې سره دی په اسمیر خیل مې ښه جي او په ټل الیزیم ښه جي علیزی الیزی او جي. ښه جي او نه نو علیزی د یوسفزو یو شاخ دی که نه د ځان له بېل قوم دی ینه نه جنه د یوسفزو شاخ چې کنه هغه د عثمان ښه بیا عثمان کې مونږ دوه ټله یو ښه یو ته کنازه وي بل ته الیزی وي ښه یو اکازه دی په بره ته په یوسفزي جی جی راځو ستاسو ادبي خدماتو په لو جی شعر و ادب سره تعلق دی نو کوم استاد مو نیولی دی چا نه مؤثر اخیستی دی کوم کتاب مو چاپ کړی دی شاعري جز د اتم جماعت تکو اتم جماعت او جی ښه د استاد شاعري مې چې کوم دی د شاعري استاد مثاری د کونډې کلی ورزا خان ناتار سره رضا خان ناتار ښه جي دا اودسي شاعر و ښه جي خو په شاعري باندې پوهیده په علم اورود ښه جي او ما د اورود زده کړه هغه نه کړې ښه جي بیا دې کې زیات تر چې کله بیا زه دغه تللم لاهور ته نو ما د السنګ کې ایډمیشن واغوسته میټرک نه پس لوی لاور لوی لاهور کې هلته زما د مور د پلار بابا خلی ده ښه جي لکه دې زمونږ د ټوپۍ ضروبۍ دي ښه خو هلته کې کاروبار کوي هلته میشته وي ښه جي نو هلته بیا ما ته چې کوم دی نو د الحمر هارټ کونسل او دا تماثیل تیاتر او دا څیزونه دغه شو نو شاعرانو سره ناستو ولاړه راغله او محفلونو ته بتلم نو ما به تنقید کو ستاسو دا شعر لکه داسې دی او داسې دی نو هغې ښه مشهور کړم ښه او وایي کې چې کوم بیا استادان شاعرانو لکه احمد فراز شو دا دغه دی دا څه نوم یې دی عارف عارف صاحب دی نور هلته چې کوم دی عبدالوحید مرزا صاحب او نصرت مرزا صاحب هغوی بیا چې کوم دی نو زه نور پالش کوي او جي ښه کله چې بیا په اووه اتیایم کې زه لاړم سعودي عرب ته د ګریجویشن نه پس نو هلته هم بیا ادبي تنظیم و د پنجابیانو پاکستان رایټر فورم ښه جي نو زه ممبر شوم ښه جي او بیا ما ویره پښتنو تنظیم ولې نشته ښه نو موږ هلته کې بیا چې کوم دی پښتو ادبي تړون پښتو ادبي تړون او جي او جي دا په سعودي عرب کې په کوم ځای کې دا په ریاض کې په ریاض کې نو کومې غونډې اجلاسونه وغیره مشاعرې کوئ هر څوم کړي دي ښه کتابونه هم چاپ کړي دي هغه وخت مونږ چونکې دا واتس اپ او دا ذرایع نه وي ښه نو مونږ شاعران لږو ښه د بډګرام زما ملګری دی علیزر خان فکري صاحب دا ډومبې جنرل سیکرټري زه صدر وم ښه او درې کسان نور وو ښه هغې کې فیض احمد ګدون ښه د ډاکټر صاحب حافظ ګدون نو دی شاعر نه دی خو دی بازوکه دی ښه نو دی ماهر و ماهر و دله به مونږ غزل ولیکل ته هم وایه ښه ښه او بلکې یو ملګری بل و نو هغه د انډیوال و موږ داسې ځل مشاعره کوله نو هغه له پکې دعوت ورنه کړه سیکري هغه سیکري خو یا بدبخته زه خو دې پیاز نه ښه غزل وم ما له به دې هم لیکلی و که نه دا ګران کار دی په دې سټیج راتلل او دا کلام ویل او داسې چې ته ړومبی کلام مو چې وی داسې محسوس کړي مو ده
لومبی کلام جی ما صوابۍ کې ویلو په 1983 ها او سید عرب خان د صوابۍ د کاغذ زموږ د تنظیم سرپرست و ها جی هغې ما له 300 روپۍ انعام راکړ ماشاءالله څه داسې ښه کلام او غزل او څه شی هغه جی ما د ډاکټر صاحب دا زما لومبی کلام ها دا زما استاد نو راکړ لږې راته وایي نه خو یو شعر یې راته وایي او بس ما او تا خراب یو زمانې ته ګناه نشته بس ما او تا خراب یو زمانې ته ګناه نشته یاران منافقان شو یارانې ته ګناه نشته ډېر ښه ډېر ماشاءالله زبردست او دا زما لومبی کلام و په دې باندې ما 300 روپۍ انعام واخیست ادریس هغه چا درکړي و ادریس سید عرب خان صاحب ها 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 راځو ستاسو کوم کتاب چاپ شوی دی که نه نه چې ځان له خو مې کتاب نه دی چاپ شوی او تقریبا 2 کتابونو سودا ما څه کوي د 2 کتابونو مواد د سره پراته دي نو چاپ کوي ولې نه یاره جی سو کتاب پښتانه کتاب نه ګوري ګورې چې زه عرض کوم دا تاسو ما دا کتابونه راوړه جی نو مخکې ورته کې د کتاب نړیواله ورځ به نو یو کس پوسټ ورکړی و چې دې وخت کې ستاسو د کټ سر ته کم کتاب پروت دی ما ورکې ولیکل چې ما سره یو د چرچڼو توت پروت دی د ګل محمد بیتاب جی 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 او یو د ډاکټر شیرین صاحب د احمدین طالب چاربیتې ماشاءالله دا راکړی وي نو مې دا د ما سره پروت دی یا خیر چې کوم لیکل دا د کله ناکله راخلم او ګورم کلیات احمدین کتاب چې دی که موږ دې دپاره چاپ کوو چې خلک دې وګوري هغه زموږ د ریډیو حمدالله جان بسمل صاحب د خدای ژوندی لري هغه وایي کتاب د قربانۍ غوښه ده د دې په چاپ هم پیسې لګې او بیا به یې ویشي هم تاسو د سعودي عرب خبره وکړو نو هلته څه روزګار دی نوکري داسې دي هلته جي اوس زما کمپنۍ ده پرفیوم او نه کې زه کنټري منیجر کار کوم ښه جي 2001 نه ښه جي او 30 کاله ما ته خو پته ده هغه دونه غټ کاټن مو لږ رالېږلی و خو ما چې دې کتن نو زمونږ د شعر و ادب سره د متعلقه خلک باید دې طرف ته هم لږ پاملرنه وکړي چې دا اصناف زمونږ نه لاړ نشي ورک نشي دا جی د ولسي ادب سره تعلق ساتي د کلیوال ماحول سره کلاسیک چې کوم دی پخواني شاعرانو په دې کې تبازمۍ ډېره کړې ده او چاربیت ته زه لیکم چاربیت ته لیکي او لیکلي هم دي اشتیم راڅخه په مختلف موضوع که موږ فرمایش وکړو چې یو داسې چاربیته درته یاد یې که خیر دی ضروري نه ده چې ټوله چاربیته دي دغه د جي دغه د دریپیزه شاعري چاربیت ورته وایي چې جمال د هرمال لکه لال که شغلې دې کې چې کوم دی نو هغه بیا ما خپل استاد ستایلی دی چې کړم آداب په هر باب د جناب ناتاري ماشاءالله جام د جم پیچو خم مې قلم جوړوي چاربیت نه علاوه بل غزل یې جي لکه ښه لیکم او ډېر وخت نه لیکم او تقریبا د خیبر پښتونخوا چې څومره شاعران دي هغه مې پېژني نو زما اوسنۍ شاعري ګرانه ده زه تاسو ته لکه تقریبا ما غزل به زه شریکم نو دا هم د 2019 دی 2019 دی او غزل دی او دا طرحه ماله د شاعرانو رالیږلی او ملګرو ان هغه ما پې لیکلی نو هغه طرحه بل شان ده او بیا لاندې غزل لږ بل شان دی دا ځکه زه وایم چې ملګري بې اوري نه به ویره دا طرحه دی څه وایي هغه طرحه چې رالیږلې وه زرین پریشان سوي د هزارې سره تعلق ساتي نو د هزارې خلک او د ډاکټر صاحب دي د بر غرونو خلک دا غي د یو کس د کوټه چې د بل کلی غولي نو مازیګر دې په بلو باندې کینی مونږ څنګه دا شي نشته انا هغه په دغه پس منظر کې هغه طرح رالیږلی انا غزل جواب ارشاد لمب لمب کړم زیګر کې د بلو سرونه لمب لمب کړم زیګر کې د بلو سرونه د شیخ د زهد تقوا او د توبو سرونه ډیر ښه د شیخ د زهد تقوا او د توبو سرونه جلوه ښکاره کړه زلزلې په کوهي تور راولا
جلوه ښکاره کړه زلزلې په کوه تور راولا ورته لوګې د عزازل کړه د سجدو سرونه ډیر ښه ډیر ښه د شیخ د زهد د تقوا او د توبو سرونه تایب وحدت کې معاهد نوی د خپل عشقا تایب وحدت کې معاهد نوی د خپل عشقا وسلی سور کتر نغس شي په ارو سرونه ډیر ښه زبردست وسلی سور کتر نغس شي په ارو سرونه د شیخ د زهد د تقوا او د توبو سرونه ستا د فراق نا ترسه شپو سړی خورو لمحو کې ډیر ښه ستا د فراق نا ترسه شپو سړی خورو لمحو کې بیا را ژوندي کړل د یعقوب د جړېدو سرونه ډیر ښه د زبردست شیخ د زهد د تقوا او د توبو سرونه ستا یوسفی حسن نظر شد کنان امیران ستا یوسفی حسن نظر شد کنان امیران د زلیخی د ننګ ناموس نه د وتو سرونه ډیر ښه ډیر اعلی د شیخ د زهد د تقوا او د توبو سرونه چې په خلوص یې اعتقاد وي هغه نه زیانېږي چې په خلوص یې اعتقاد وي هغه نه زیانېږي نار نمرودي ورته ګلزار کړي د لمبو سرونه زبردست د شیخ د زهد د تقوا او د توبو سرونه که ډېر ځان غاړي د خالد نه پټېدلی نشي که ډېر ځان غاړي د خالد نه پټېدلی نشي د ذات پرستو خود غرضو د کیسو سرونه ډیر ښه د شیخ د زهد د تقوا او د توبو سرونه ډیر ښه ماشاءالله زبردست خالد صاحب ډیره مننه دا نشست که څومره اوږدېږي موږ له خو خوند راکوي خو دا کتونکي بیا په اوږدو پروګرامونو باندې تاسو ته پته ده که نه چې نو الله دې تاسو په خوږه غاړه په دې ژبه په قلم باندې نور برکت کېږدي چې دغسې د پښتو ژبې د پښتو ادب د مالیاري او بیا تاسو مسافرۍ کې کوئ نو دا ډېره لویه خبره ده زه منندوی یم ستاسو چې تاسو موږ ته وخت راکړو او دغه څو خبرې اترې مو د اورېدونکو دپاره ریکارډ کړي او کلام مو هم وویې ملګرو دا خالد یوسفزی صاحب د صوابی د کوټې کلي سره تعلق لري دغه خبرې اترې تمه لرم تاسو د دوی د کلامونه مو اورېدې د دوی د شعر د انداز نه او د دوی په شعر کې چې د کومو استادانو شاعرانو رنګ دی هغه به هم تاسو چې کم خلک په ادب سره تعلق لري هغې به محسوس کړی وي نو تمه لرم چې زموږ دا کوشش زموږ دا کاوش په تاسو خوښوئ نو تر بل پروګرامه د کیمرامین اسامه سره اجازه راکوي د لوی الله په امان